نن زمونږ ټاپک دی بلډ. په وینه باندې خبره کوو. په یو نارمل او په یو هیلتي ایډلټ انسان کې د 5 نه والا تر د 6 لیټر پورې وینه موجودي. دا بلډ زمونږ په دی وجود کې سرکولیټ کیږي. ټول وجود کې داسې دا وینه ګرځي، سرکولیټ کیږي. زمونږ د وجود هر یو سیل او ټیشو ته اکسیجن او نیوټرینټس رسوي. راځو په دې باندې خبره کوو چې دا زمونږ بلډ د څه نه جوړ دی. بلډ کمپوزیشن. زمونږ دا ټوټل بلډ چې دی دا 55% پلازما او 45% بلډ سیلز دي. د وینې خلیې دي، سیلز دي. اوس د 45% بلډ سیلز چې دي کنه، درې قسمونه دي. یو ریډ بلډ سیل دی، یو وایټ بلډ سیل دی، او یو د پلیټلیټس. دا درې قسمه سیلز دي چې زمونږ وینه د دې نه جوړه ده. ریډ بلډ سیل، وایټ بلډ سیل او پلیټلیټس. په یو یو باندې په ډیټیل کې خبره کوم. د ټولو اول راځو ریډ بلډ سیل ته. دې ریډ بلډ سیل ته آر بي سیز موږ سمپل وایو. ریډ بلډ سیلز یا ورته بل نوم وایو اریتروسایټس. دا هغه سره وینه ده، سور کلر والا وینه ده زمونږ. دا ریډ بلډ سیل چې دي دا زمونږ په بون میرو کې پیدا کیږي. د دې پروډکشن په بون میرو کې کیږي. او دا آر بي سیز، دا ریډ بلډ سیل داسې سیلز دي چې دا وداوت نیوکلیس، ا نیوکلیس دي. په دې کې دننه نیوکلیس نشته. دا داسې سیلز دي، دا آر بي سیز، دا ریډ بلډ سیل چې په دې کې دننه نیوکلیس نشته. تاسو ته ما ویل دې ته مونږه ریډ بلډ سیل هم وایو، سمپل ورته مونږ آر بي سي هم وایو، او اریتروسایټس ورته هم وایو. په بون میرو کې دا جوړیږي. په دې کې یو پیګمنټ موجود دی چې هغه ته ویل کیږي هیموګلوبین، کوم ته چې مونږ سمپل ایچ بي وایو. ایچ بي دغه هیموګلوبین کلر چې دی هغه ریډ دی. د دغه ایچ بي د وجې، د دغه هیموګلوبین د پیګمنټ د وجې دا ټوله وینه زمونږه ریډ ښکاري، سره ښکاري. د دې ریډ بلډ سیل، د دې اریتروسایټس، د دې آر بي سیز څه کار دی؟ نو د دې دوه غټ فنکشن دي. یو خو دا دی چې اټ کیری اکسیجن. زمونږ په وجود کې هر اندام، هر باډي پارټ ته، هر سیل ته اکسیجن رسوي. اکسیجن سره سره نیوټرینټس رسوي. دویم چې کله موږ کاربن ډای اکساید وباسو نو هغه څوک وباسي؟ د دې آر بي سیز پکې غټ کردار دی. نو دوه فنکشن شو، یو اټ کیری اکسیجن، یو ترانسپورټ اف کاربن ډای اکساید. دویم قسم چې دی هغه دی وایټ بلډ سیل. دی وایټ بلډ سیل ته مونږه ډبلیو بي سی سمپل وایو. د دې یو وایټ بلډ سیل درې نمونه دي: وایټ بلډ سیل، ډبلیو بي سیز یا لیوکوسایټس. اوس دا وایټ بلډ سیل په کوم ځای کې پیدا کیږي؟ نو څنګه چې زمونږ ریډ بلډ سیل په بون میرو کې پیدا کېدو، همدغه شان دا وایټ بلډ سیل، دا ډبلیو بي سیز، دا لیوکوسایټس په بون میرو او په سپلین کې دا وایټ بلډ سیل هم جوړیږي. د وایټ بلډ سیل څه کار دی؟ په دې باندې خبره کوو. وایټ بلډ سیل زموږ په وجود کې د آرمي کردار ادا کوي، د سولجرز، د پولیس، د پوج کردار ادا کوي. لکه څنګه چې د یو ملک پوجي، دغه پوج کار دی چې هغه د خپل ملک د سرحداتو حفاظت وکړي، چې دشمن حمله ونه کړي. همدغه شان دا وایټ بلډ سیل زموږ په وجود کې آرمي ده. د دې کار څه دی؟ دا موږ د دشمن نه بچ ساتي. کله زموږ د وجود ته بیکټیریا را دننه شي، یا څه وایرس را دننه شي، یا څه پنجایي را دننه شي، یا څه پیتوجن، هر څه چې دی، خو څه بیماري، څه پارنباړي زموږ وجود ته رااله، داسې یو بیماري زموږ وجود ته رااله چې هغه موږ ته نقصان راکوي. نو زموږ په وجود کې دا وایټ بلډ سیل چې دي کنه، دا خبر شي، دا ورله راټول شي، دته پته ولګي چې د بهر نه حمله وشوه په وجود باندې. نو دا پوج بډې راووي، دا ورته ځان تیار کړي، دا ټوپک راواخلي او راشي. کومه بیکټیریا چې راننوتې ده، کم پنجای یا کم وایرس یا کومه پارنباړي، هر څه چې دي خو چې زموږ وجود ته راننوتې ده د نقصان لپاره، نو دا پسې راشي هلته پې شروع وکړي رایساري کړي زر زر، په غذي کې کاته تمام کړي، د دې دپاره چې د وجود ته نقصان ورنه کړي. نو دا وایټ بلډ سیل چې دي، دا ډبلیو بي سي، دا زموږ د بیماریانو نه حفاظت کوي. کله چې یو بیماری زموږ وجود ته را دننه شي کنه، نو دا د پوج کردار ادا کوي، راشي زر زر په هغه بیماري باندې په لتو په سوکانو پې شروع وکړي، هغه بیماري زر زر رایساره کړي، استفاضي کې ختمه کړي، د دې دپاره چې د وجود ته نقصان ورنه کړي. نو د دې وایټ بلډ سیل کار څه دی؟ اټ میکس اور امیونټي. دا زموږ امیونټي جوړوي، دا زموږ مدافعتي نظام جوړوي، دا زموږ فوجي نظام دی، دا زموږ حفاظتي نظام دی، دا موږ د بیماریانو نه بچ کوي. دا د وایټ بلډ سیل کار دی. په بلډ سیل کې دریم قسم چې دی هغه دی پلیټلیټس. د پلیټلیټس ته بل نوم موږ وایو ترمبوسایټس. او د دې ترمبوسایټس، د دې پلیټلیټس کار څه دی؟ د دې کار دی بلډ کلاټینګ. اټ سټاپ بلیډینګ. کله چې زموږ وجود څه زخم موږ ته وشي، دغه زخم نه بلیډینګ سٹارټ شي، نو د دې پلیټلیټس کار دا دی چې دا راشي دغه زخم نه تیر چاپیره راټول شي، او کوم بلیډینګ چې شروع وي، کوم وینه چې زمونږ نه رواني، زخم کنټرول کړي، هغه وینه کنټرول کړي، نو زمونږ بلیډینګ سټاپ شي. زمونږ نه چې کوم وینه رواني هغه سټاپ کوي. دا کار د چا دی؟ دا د پلیټلیټس کار دی. نو زمونږ بلډ چې دی کنه، سرسري خبره کوو، زمونږ بلډ دا د دوه سیزونو نه جوړ دی، یو د پلازما، یو د بلډ سیل. تاسو ته ما خبره په بلډ سیل باندې په ډیټیل کې شروع کړې. بلډ سیل بیا په خپله په درې قسمه دی: ریډ بلډ سیل، وایټ بلډ سیل او پلیټلیټس.